کړه چې زمونږه د سرونو چې زمونږه د قتلونو ذمہوار دی یو پټکی دی بل درانه درانه بوټان دي شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی اما د احمدزی کوم ډېرو غیرتي مشرانو په سټیج باندې ناستو ډېرو ښاغلو ملګرو سپین ږیرو همزولو کشرانو السلام علیکم ټولو نه اول زه دیوانه پي ټي ایم ته په دومره کامیاب پروګرام باندې مبارکباد پیش کوم او بیا نن احمدزي قوم ثابته کړه نن یې دا مینډیټ ورکړ چې دې وطن باندې موږ په هیڅ صورت باندې دا د کرایې بدماشان او جنګي کاروبار نور نه منو ملګرو نن که موږ د خپل ګران ملګري سردار عارف وزیر چې موږ په مانشه نن نسته هغه ذکر کولو خو چې د خاورې په سر باندې د دې کام په سر باندې قربان شوی ده او د ریاست پاکستان کلیم کړی ده چې دا ما مړ کړی ده او ډېر په سپین سترګیتوب باندې د پښتونخوا پولیس مشر دا ومنله چې ده په افغانستان چې یو تقریر کړی و ځکه مو مړ کړ شهید او بیا د خپل ګران ملګري علي وزیر ذکر کولو خو نو دا به هم زیاتوي چې موږ تاسې د دې خاورې په سر باندې د دې وطن په سر باندې د کراچۍ په تور زندان چې ده ټولې شپې تېروي خو دې وطن ته دې ولس ته رڼا غواړي ورسره یو بل ګران ملګری چې له 2 کالو نه د بند په زندان چې د دې کام د روڼ سباون په خاطر باندې ټولې شپې تېروي حنیف پښتین ذکر کولو خو ورسره اویس ابدال پروفیسر اسماعیل یوسف علي خان او جبار خان ذکر کولو خو نو دا به هم زیاتوي چې د پي ټي ایم د بیانیت په وجې او د کام په وجې نن د پاکستان په مختلفو جیلونو چې ټولې شپې تېرې او کام ته رڼا غواړي ملګرو خبرې وکړې دلته یو بل ملګری چې ریاست ریل په ټیکنیکل طریقې تنګري کوچای لیونی چې دې خاورې سره تعلق ده او ادریس باچا چې سکول مې بند کوي هر څه مې بند کوي معاشي قتلیانې کوي او ورته یې وایي چې ته به پي ټي ایم نه درېږې خو نن واړه ثابته کړه واړه بچي ثابته کړه چې موږ په هېڅ صورت باندې د ریاست ژبه ته د سر ټیټولو قایل نه یو چې تر څو پر یو پښتون ژوندی د دا جنګي کاروبار دا جنګي پالیسۍ په هېڅ صورت نه منو ملګرو دلته که د انګوره د کاروبار خبره ونه کړو ورسره خامرنګه ورسک باندې چې د کوم بدماشان یې کښېنولي دي پرون یې موږ درولي وو په مختلفو بانو باندې راایسترئ خلک چې یو پوځي ماته ویل چې تاسو خو موږ سره داسې رویه کوئ لکه انډیا فوج چې ما شته دا رویه داسې کله کوئ چې پاکستانیان دا پولیس ور ولاړ دي موږ خو هېڅ بده خبره نه ورته کړې موږ دا غواړو چې نور دا چوکیداران چې ګونډرۍ ته د ګونډرۍ لپاره ساتل سوي دي دی دې له چیک پوسټونو نه لاس واخلي دی دې ټول اختیارات سیول انتظامیه ته ورکړي دی دې ټول اختیارات سیول بیوروکراسي ته ورکړي دی دې په ډنګې په ټوبیرونو باندې کار نه لري دی دې دا وړو جاسوسان په دې نه خوشحاله چې تا ته مې ډانګه درکړه تا ته مې بور درکړه تا ته مې کلچه درکړه
ملګرو دلته وخت هم کم ده خو دا خبره ضروري ده چې دلته یوه مساکله ده او دا مساکله همیشه یوه رب په بربادۍ شی استعمال شوې ده یوه رب په تباهۍ شی استعمال شوې ده دا مساکله که پیر راغلی و که مرید راغلی ده که جاسوس راغلی ده که وجرتي قاتل راغلی ده یوه رب بچې تباه کړي دي یوه رب غرونه تباه کړي دي موږ حکومت نه راغوښتنه کوو امنځي مشرانو نه راغوښتنه کوو چې ته حکومت ته راغوایه چې زموږ امن زما وراخله ته حکومت ته راغوایه چې زه نور امن غواړم او له دې مساکله نه یونیورسټي جوړه کړه کالج چې جوړ کړه له دې مساکله نه که نور وسته نه رسېږي که نور وسته نه رسېږي کارخانه پسې جوړه کړه او دغه د اجرتو د کرایې ماشانو ته نوکرۍ پسې ورکړه مزدورۍ پسې ورکړه چې مزدوري پسې وکړي دلته ملګرو دلته دا خبره ضروري ده چې دلته سټیټ ویدن سټیټ سټیټ ویدن سټیټ دا نه ده دلته سټیټ په بل سټیټ ده دلته په ریاست یې پاسه مساکله ناسته ده دلته په IGF باندې یې پاسه مساکله ناسته ده خلک IGF ته نه ورځي پولیس ته نه ورځي مساکله ته روان دي چې ما دا کار ده دا څنګه ده نو موږ دا غوښتنه کوو حکومت ته راغوښتنه کوو چې نور د مساکله وخت تېر شوی ده نور پښتانه ولس بیدار شوي دي او ورسره دلته د قومونو میاشت شي چې کومې رانجې روانې دي تاسې خبر یو چې موږ د چغې اعلان وکړو موږ روانو له جنګونې نه موږ دې قوم ته ثابتوله چې که ته حکومت ته دومره ړوندې کوڼې لیلې دا ټوپک دا رکت پنچر نه دی نو موږ خپل راځو او دا خپل وروڼه سره قراروو نو ورسره دام ثابتوو دام درکوو لکه څرنګې چې فعالي وزیر په دې پام شي چې موږ شهیدان وشوو او خدای په فضل په نوه ورته رارسېدلي وو په هېڅ صورت باندې دا وانه ورکوي راپسې چاته نه ورپرېږدوو نه یې خوشي ورپرېږدوو نن ټولو پښتونخوا راغلی ده له چمن نه واخله تر سواته پورې ټول پښتانه تاسو سره ولاړ دي نو ډېر وخت مو راخلو په اخر کې دا یوه خبره کوو چې دنیا نن روس مسلمان شوی ده پاکستان چې کنفرنسونه کوي نن امریکا مسلمانه شوې ده له پاکستان سره اتحاد ده چین خو نه مسلمان که کافر ته ښکاري کافر ته ښکاري یو پښتانه ورته ښکاري چې له هر طرفه د دنیا بدماشان ورته جمع شوي دي له هر طرفه مو مړه کوي موږ دنیا ته دا خلاص کوو چې دنیا موږ جمهوریت پسنده خلک یو ولسواکه خلک یو موږ په ولس یقین ساتو موږ تاسې په دې بدماشو په دې اجرتي قاتلانو یقین نه ساتو د ولس حکومت یې موږ حکومت ته جمهوریت موږ د جمهوریت ملګري یو په هېڅ صورت یې زورواک کوو په پښتانه ملګري یو نو ډېره مهرباني آخر شېوانه هغه درته کوو چې دلته بره ملګرو لیکلی ده په دې جنډې چې ایک آئین اور ایک ریاست کو دستور نامنظور نامنظور ایک ریاست کو دستور نامنظور نامنظور ایک ریاست کو دستور نامنظور نامنظور ایک ریاست کو دستور